که تاسو کله هم د داسې جومات د لیدو هیله لرئ چې ښکلا، تاریخ او روحانیت پکې یوځای شوي وي، نو راځئ نن د استانبول د نیله جومات له زړه راښکونکې نړۍ سره اشنا شو. د ترکیې په تاریخي ښار استانبول کې ولاړ نیله جومات چې اصلي نوم یې د سلطان احمد جومات دی، د عثماني دور د معمارۍ له تر ټولو ښایسته او مشهورو ودانیو څخه ګڼل کیږي. دا جومات شاوخوا 400 کاله وړاندې جوړ شوی او تر نن ورځې د نړۍ د مسلمانانو او سیلانیانو پام ځان ته رااړوي. د دې جومات نوم له هغو زرګونو نیله رنګه کاشیو څخه اخیستل شوی چې دننه یې دیوالونه او چتونه پرې ښکلي شوي دي. کله چې د لمر وړانګې د جومات له رنګینو کړکیو راننوځي، نو دننه فضا په زړه پورې نیله او طلایي رنګونو بدله شي او لیدونکي د حیرانتیا احساس وکړي. د نیله جومات 6 دنګې منارې دي چې په خپل وخت کې د اسلامي نړۍ پام ځان ته اړولی و. د جومات ستره ګنبده او ګڼې نیمې ګنبدې برخې داسې جوړې شوې دي چې ودانۍ ته ځانګړی توازن او ښکلا وربخي. یو په زړه پورې حقیقت دا دی چې د جومات دننه 260 څخه زیاتې کړکۍ شته. پخوا به طبیعي رڼا د جومات هر کونج روښانه ساته او اوس هم دغه ځانګړنه د دې تاریخي ودانۍ د ښکلا مهمه برخه ګڼل کیږي. نیله جومات یوازې د عبادت ځای نه دی، بلکې د اسلامي هنر، خطاطي او عثماني تمدن یو ژوندی میوزیم هم بلل کیږي. هر کال میلیونونه کسان دلته راځي څو د دې تاریخي شاهکار ښکلا له نږدې وګوري او د څو پیړیو پخوانی اسلامي میراث احساس وکړي. د استانبول په اسمان چې کله د نیله جومات منارې را څرګند شي، نو داسې ښکاري لکه تاریخ چې لا هم ژوندی وي او د عثماني دور کیسې د هرې خښتې او هرې کاشي له منځه زمزمه کوي. د شال نیوز لپاره زه یم دیا خان. که تاسو غواړئ د نړۍ د تاریخي ځایونو، کلتورونو او حیرانوونکو کیسو په اړه نورې داسې ویډیوګانې وګورئ، نو له شال نیوز سره پاتې شئ.